अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़म तासु हसन शाहिद यौ ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورګو چیرته تاسو موبایل هین کیږي یا تاسو موبایل چارج زر ختمي نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ. ان شاء الله حکومت ګورګو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو په خپل موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټال کړئ چې تاسو موبایل هین کیږي یا تاسو موبایل چارج زر ختمي نو سمپل تاسو به دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې سٹارټ کړئ نو تاسو موبایل به بیا هین کیږي هم نه ورسره چارج به هم ډیر زیات کړئ. نو دغه اپلیکیشن ټول طریقه تاسو ته خایم خو د دې نه مخکې کو تر اوسه پورې تاسو زمونږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي اپلیکیشن لینک همدا دغه لینک نه تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ دا چې سمپل کله تاسو اوپن کړئ نو تاسو په موبایل کې ډېری زیاتې داسې اپلیکیشن وي چې هغه تاسو په موبایل کې په رننګ کې وي یعنی تاسو په موبایل کې سٹارټ وي او تاسو ته راغي پته نه لګي نو هغه تاسو چارج هم ډیر زیات تاسو نه ضایع کوي ورسره تاسو موبایل تاسو ته هین کوي هم نو تاسو بس کوئ سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کوي بلې ځکه تاسو له دوه آپشن درکړي یو زموږ سره وایټ لیست تاسو چې کوم په سکرین باندې ښکاري دا آپشن زموږ سره دی بل زموږ سره کل رننګ اپس یعنی دلته هغه اپلیکیشن به ټولې تاسو ته شو کوي کوم چې تاسو په موبایل کې پرانینګ کړي نو تاسو ته بر ښکاري زما په موبایل کې 13 اپلیکیشن چې کوم دا پس ټایم پرانینګ کړي نو دا زما چارج هم زما ډیر زیات ضایع کوي ورسره زما موبایل هم هین کولای شي. نو دې سره به زه کوم سمپل تاسو ته یو نشان درکړل اډ ټو وایټ لیست نو دا چې کله زره دې زنه په وایټ لیست کې مطلب ځکه کلیک واخلم نو بره تاسو ته کاری پرانینګ کې زموږ سره 12 اپلیکیشن پاتې شوي نو زه دا ټول داسې په وایټ لیست کې یعنی د دې کم سره چې کوم لیکل اډ ټو وایټ لیست زه به دې باندې کلیک اخلم نو زموږ سره بره اپلیکیشن تاسو ته کاری چې دا شان تاسو ټول کمې کوي کله چې هم تاسو خپل موبایل کې یا داسې په خپل موبایل باندې نور څه کوئ نو دا اپلیکیشن تاسو ټول چې کوم دی په وایټ لیست کې دلته جمع کوي نو تاسو ته کاری په موبایل کې رننګ یو اپلیکیشن اوس هم نشته دی بیا به تاسو کې خپل موبایل به دغه رقم بیک کې کله بیا تاسو غواړئ چې خپل اپلیکیشن ټولې واپس استعمال کم نو سمپل په وایټ لیست باندې چې کله تاسو بیا کلیک واخلئ دوباره نو تاسو په موبایل کې چې دغه څومره اپلیکیشن دي تاسو ته کاری په وایټ لیست باندې تاسو کلیک واخلئ داسې نو تاسو واپس بیا ریمیو فرام وایټ لیست نو تاسو دینه واپس داسي درې کولای هم شي تاسو دلته یو آپشن درکړي تاسو تخکاری کله تاسو بدی باندې کلیک اخلئ داسي نو تاسو موبایل پر دې سره مطلب واپس پر ټول اپلیکیشن تاسو هغه ته بوتل شي چې کله هم تاسو غواړئ یو اپلیکیشن استعمال کم نو سمپل تاسو هغه د وایټ لیست نه بیا وستل شي او تاسو سره بیا اپلیکیشن ډیر زیات په زبردست طریقه باندې کار کوي. نو ډیر زیات کمال اپلیکیشن د هر مرګري د پاره ډیر زیات لازمي دی ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ په دې په مدد سره تاسو کولای شئ چې په خپل موبایل باندې لوډ کم کړئ بیا به تاسو موبایل هین کیږي هم نو ورسره چارج به ډیر زیات کړئ. بل زیات ملګری یو تاسو کې چې زمونږ موبایل نه چارج کیږي زر چې کله موږ چارج تکیدو نو سمپل که تاسو د خپل موبایل داسي مطلب بره وګورئ نو دې ځکه تاسو یو ایروپلین آپشن چې کوم درکړل سمپل دا چې کله تاسو په خپل موبایل کې داسې آن کړئ نو بیا تاسو خپل موبایل چارج تکئ تاسو موبایل به زر پول کیږي یا تاسو خپل موبایل چې د پاور آف کړئ نو بیا چې کله تاسو هغه چارج تکئ دی هغه به زر پول کیږي ځکه چې کله تاسو آن موبایل چارج تکئ دوی نو په دې باندې د سکرین داسې مختلف مطلب زموږ سره کوم غړې شي چلیږي یا سیګنل دی نو دا زموږ ډیر زیات چارج ضایع کوي نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل موبایل زر چارج کولای شئ. نو حکومت ګورو دا د ویډیو مو شي ویډیو لایک کړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او د اپلیکیشن لینک چې کوم د یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي سمپل زموږ د ویډیو نه چې کوم لاندې لیکل دي هم په دغه لیکلو باندې کلیک کړئ تاسو ته ډسکرپشن راکولاو شي او په ډسکرپشن کې تاسو ته د اپلیکیشن لینک میلاو شي په باندې کلیک واخلئ نو تاسو به د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او په فیسبوک کې تاسو ته ویډیو د پاسه یا لاندې لینک میلاو شي هم دغه لینک تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. نو موږ په خپل دعاګانو کې ساتي الله پامان.